خوست ولایت لپاره نوی والی الحاج مولوي عبدالله مختار د یوې لوی راټولېدنې په ترڅ کې د پخوانی والی مولوي عبدالقیوم روحانی پر رضای معرفي او چارې پیل کړې. په یادو مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري د یاد ولایت د اداراتو مسؤلینو او خوستي ولسونو غوښتنه وکړه چې له نوي والی سره د نظام په بقا او غوره خدماتو تر سره کولو کې همکار شي. مولوي محمد نبی عمري د اسلامي نظام له لوري د عفو کړلو ته په کاتو سره ویل چې لکه څنګه چې د مشرانو له لوري عفو په خطوګه عملي شوی باید چې پوره پاملرنه ورته وشي. ښاغلي عمري اسلامي نظام د ټولو اقوامو او سمتونو ګډ نظام یاد کړ او زیاتولې چې په ساتنه او پالنه کې باید چې په ګډه کار ورته تر سره شي. که غواړي چې خلک دین ته راولي، که غواړي چې خلک د امارت حفاظت او حمایت ته راولي، د تا ولس هغه ولس دی له بدخشان تر نیمروز کندهار خوست جلال ونیسه چې دوه ټکه دي د مخالفینو په پستو باندې دا اوسنۍ دوهم اسرائیل په پستو باندې وکړل، ټولو په شا او په سر باندې وګرځول. د خوست ولایت پخوانی والی مولوي عبدالقیوم روحانی حکومت او اداراتو کې عدلون بدلون د نظام یو اصل یاد کړي او زیاتولې چې د اسلامي امارت مشرانو تل د هیواد او د ولسونو هوساینې لپاره په بیلابیلو اداراتو کې د نویو او پخوانیو مشرانو پر مټ کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډول فعالیتونو ته به دوام ورکوي. خو د اوس مسؤلیت داسې مسؤلیت په اوس وخت کې چې د هر مظلوم، د هر وګړي، د هر فرد، د هر ولسی فرد، د هر ولسی وګړي، حتی د نرو د ښځې به مسؤل ته امید وي چې څنګه د وخت تقاضا ده او څنګه د خلکو تقاضا ده او څنګه مو مسؤلیت دی په هغه طریقه باندې ادا کړو تر څو الله تعالی راته خوشحاله او خپل خلک راته خوشحاله وي. همدارنګه نوي والی مولوي عبدالله مختار د هیواد ټول ولسونه پر اسلام او هیواد ماین یاد کړل او زیاتولې چې اوس مهال د هیواد آبادی او پرمختګ وخت را رسیدلی او دا پرمختګ یوازې د نظام مشران نه بلکې باید په ګډه سره تر سره شي. نوي والی په خپل خبرو کې د خو خدماتونو تر سره کولو ډاډ ورکړ. دا هیواد جوړونه غواړي، دا هیواد رغونه غواړي، دا هیواد پالنه غواړي، دا هیواد مشکلات لري، د مشکلاتو ختمونه غواړي، دا هیواد له سیالانو سره سیال کونه غواړي، دا هیواد هغومره پرمختګ غواړي لکه څنګه چې زموږ اسلافو اسلامي نظامونه راوستلي وو. او دا یوازې امیر المؤمنین نشي کولی، یوازې مشران نشي کولی. ای د خروس ورسونو په خروس کې تنها زه قمندان صاحب نشو کولی څو خاطرات ملګري نشي. باید یاد شي چې قومي مشرانو د اسلامي امارت په نظام کې د چارواکو له لوري د خپل مشرانو د اوامرو پر ځای کولو اطاعت ته په کتو سره ویل چې په پخوانیو هیڅ یو نظام کې هم د حکومتي چارواکو ترمنځ داسې اطاعت نه موجود. دوی په بیلابیلو برخو کې د یاد ولایت د پرمختګ او د خلکو هوساینه کې د پخوانی والی د تر سره کړیو فعالیتونو ستاینه وکړه. همدارنګه نوي والی ته د راتګ مبارکي او هر کله وکړ او ډاډ ورکړ چې خوستي ولسونه یې د غوره خدماتو تر سره کولو کې تر څنګ ولاړ دي.